بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو دوستانو، د تیر په څیر غواړم چې د یو موضوع په باب له تاسو سره خبرې وکړم. ما ته دا موضوع ځکه مهمه ده چې دا هم یو تاریخي موضوع ده او هم د ورځې موضوع ده چې هغه د سیستان مسله ده او د هلمند د رود مسله ده. او تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د کمال خان بند بشپړ شوی دی. نو ځکه خو ایرانیان کوشش کوي چې څنګه خپل ځان یو ځل بیا ناندریس کړي او هغه موخه چې لري هغه ترلاسه کړي. نو ځکه زه غواړم چې په دې باب تاسو سره یو څه اوږدې خبرې وکړم او غواړم چې دغه ویډیو په 3 برخو کې تاسو ته وړاندې کړم او هر څپرکی د 10 دقیقو دپاره دی او د تاسو پاملرنه ورته رااړوم. نو که چېرته لومړی خبرې له دې ځایه پیل کړم چې په دغه سیمه کې یعنې د افغانستان شمال لویدیځ او د ایران تقریبا ختیځې سیمې، دا د افغانستان په لرغوني تاریخ کې هم تقریبا په دغه سیمه کې یو څه سیاسي ناندرۍ، یو څه پوځي ناندریو شتون درلوده. په هغه وخت کې 3 ټبرونه ډېر مهم وو، یعنې د افغانستان په شمال لویدیځ کې چې یو میډیا یا میډایانو او بل د میډیا د ټبره پرته ساکانو او بل هم خامنشیانو، یعنې د مخزیږدي 9مې پیړۍ په شاوخوا کې میډیان په دغه سیمه کې دومره ځواکمن وو چې خامنشیان د دوی له ویرې نه د هیواد له شمال نه جنوب ته کډه وکړه. کله چې دوی د هیواد جنوب ته لاړ، نو ځکه خو په هغه سیمه کې چې واړول، هغه سیمه د پارس په نامه باندې نامتو شوه. ولې ساکیان د میډیانو سره په جګړه کې کېوتل. دوی غوښته چې یعنې میډیانو غوښتل چې ساکان به هم د هخامنشیانو په څیر باندې تیښتې ته اړ کړي. ولې ساکانو ورسره مقاومت وکړ او خبره دې ته ورسېده چې دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه او ساکیانو په دغه سیمه کې واک ټینګ کړ. کله چې هخامنشیان واک ته رسیږي او خصوصا د کوروش په زمانه کې دوی غواړي چې د افغانستان ځینې سیمې لاندې کړي او دا هغه وخت دی چې ساکان لا په دغه سیمه کې د یو ځواکمن ټبر په څیر باندې شتون لري او دوی دغه د سیستان سیمه چې اوس یې موږ پیژنو دا د دوی د نامه نه را پیدا شوې ده. نو ځکه خو سیستان ورته وایي، یعنې دوی ساکانو او دا سیمه د ساکستان یا سجستان یا ساکیان او یا په وروستي تحلیل کې سیستان شو. نو همدا علت دی چې غواړم که څه هم زه په شفاهي خبرو کې برلاسه یم، داسې پرته د انګریزانو خبره ریلاکس خبرې کولی شم، خو غواړم چې دا خبره تاسو ته یو څه مستنده کړم او د یو شمېر لاسوندونو او ریفرنسونو له مخې دا خبره تاسو ته واضح کړم چې دا د ما د خولې خبرې نه دي، بلکې دا مستندې خبرې دي چې غواړم دا تاسو سره شریکې کړم. فرضاً د لومړي ځل لپاره یاقوت حموي وایي له کشمیر د سیند تر غاړې او بیا د عرب تر سمندرګي پورې دغه ځمکه ټوله د ساکانو په ولکه کې وه او سیستان د نورو سیمو په څیر باندې چون دا سیمه ډیره نامتو وه، دا د یو پلاس په توګه باندې دا سیمه د افغانستان د لرغوني تاریخ په ډیرو پاڼو کې د دې شتون د یو لرغوني ټاټوبي په توګه د یو متمدنې سیمې په توګه شتون درلوده. نو او دا نه یوازې په دغو متونو کې چې حموي یاقوت ورته اشاره وکړه، بلکې په اوستا کې هم تقریبا د یاقوت حموي په ان باندې دا تقریبا 14مه ناحیه بلل شوې ده. ولې اوستا کې بیا دا ناحیه 11مه ناحیه یاده شوې چې دا سیمه یعنې د اوستا د افغانستان د هغو سیمو چې په اوستا کې راغلي دي چې ټولې 14 سیمې دي، البته په دې کې 11مه سیمه د اوستا په پاڼو کې چې راغلي هغه سیستان دی. یعنې سیستان په دې حساب باندې هم په لرغوني تاریخ کې د افغانستان ځمکه ده او افغانستان پورې اړه درلوده. خو کله چې بیا
یو بل څوک چې محمد تقی بهار نومیږي هغه هم په دې ټینګار کوي چې سیستان د ساکستان نه اخیستل شوی او ساکستان هماغه ساکان دي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د افغانستان یو نامتو قوم دی یو نامتو ټبر دی ولې کله چې تیموریانو ازبکانو او صفویانو په دې سیمه باندې حمله وکوله دا سیمه یې په کنډوالې بدله کړه نو تیموریان خو طبعا تاسو ته معلومه ده چې پردي وو او دې هېواد ته راغلي وو او تاسو ته د نورو قومونو چې په هغه لړ کې ما د صفویانو یادونه وکړه نو که چېرته صفویان چې د ایران د شاه اسماعیل صفوي نه راواخله تعین شاه حسین صفوي پورې چې په دې سیمه کې د شتون درلوده نو کله چې صفویان راځي په سیستان باندې هم حمله کوي او سیستان له منځه وړي نو بیا خپل هیواد خو څوک له منځه نه وړي خو طبعا د سیستان سیمه دوی ته پردۍ سیمه وه هغه د افغانستان سیمه وه نو ځکه دا دوی په کنډواله بدله کړه یعنې سیستان د لرغوني تاریخ نه راواخله د صفویانو تر واکه پورې او بیا راوروسته د احمدشاه ابدالي نه راواخله د سدوزیانو په ټول پیر کې د امیر دوست محمد خان تر وخته دغه سیمه ټوله یعنی د سیستان سیمه د افغانستان برخه وه هم په لرغوني تاریخ کې او هم په معاصر تاریخ کې د امیر دوست محمد خان تر وخته پورې چې تقریبا په خپله برطانوي څېړونکي هم دا خبره کوي او د هغه په څنګ کې خپله هغه دا خبره کوي یو انګریزي ګولسمیت دا خبره کوي چې 108 کاله د افغانستان په معاصر تاریخ کې د احمدشاه ابدالي نه وروسته دغه سیمه وی د افغانانو سیمه وه ولې له بده مرغه چې د افغانانو سیمه او همدې انسان دغه سیمه وویشله او په دې کې ایرانیان راننایستل لږ نور هم لرغوني تاریخ ته تم کېږم دوستانو تر څو چې د ما هغه 10 دقیقې پوره سي بیا به تاسو ته بل څپرکی پیل کړم فرضاً مثال تاسو ته معلومه ده چې ساکانو تقریبا په 120 مغزي ږدي په 22 مغزي ږدي 58 مغزي ږدي او په 48 مغزي ږدي کال باندې په دې ټوله سیمه باندې حکومت کوي حتی یو شمېر څېړونکي وایي چې د 9 مغزي ږدي پیړۍ دمخه ساکانو په دې سیمه کې شتون درلود خپل واک درلود خپل ځواک درلود او رښتیا هم دغه څېړنې ځکه په زړه پورې دي چې د دې په لړ کې په خپله هیرودیت چې دې سیمې ته راغلی د ساکانو د تورې د هغو د مېړانې د هغو د ټولنیز جوړښت یادونه کوي یعنې دې نه معلومیږي چې ساکان په دې سیمه کې لرغونی تاریخ لري د افغانستان په دغه خاوره کې چې هغه وخت لا هېڅ هخامنشیان د یو حکومت په توګه د یو دولت په توګه باندې د واک و ځواک څښتن نه وه فرضاً یو بل څوک چې وایي حمیدالله مستوفي په نوم هغه وایي چې د زرنج ښار دا ښار وایي ګرشاسپ آباد کړی دی یعنې همدا د سیستان ګرشاسپ یا غرشاسپ تاسو ته معلومه ده چې دا د افغانستان په لرغوني تاریخ کې یو ځواکمن پاچا تېر شوی دی نو هغه چې دغه سیمه یعنې د زرنج سیمه یا د سیستان سیمه هغه وخت کې وایي د ښار بنسټ په دغه سیمه کې کېښوده یو بل د عجایب المخلوقاتو لیکوال وایي چې سیستان د خدای د نعمتونو ټاټوبی و یعنې دغه سیمه دومره ښېرازه سیمه وه دومره غوړېدلې سیمه وه چې حتی هغه په لرغوني تاریخ کې د دې یادونه شوې ابن فقیه دا سیمه د سیستان په نامه یاده کړې ده او بارټولد وایي ښایي چې ساکان له قبل المیلاد 9مې پیړۍ نه چې ما د مخه ورته اشاره وکوله دلته دې سیمې ته راغلي وي نو ځکه خو دغه سیمه د دوی په نامه باندې یاده شوې ده چې اساسي علت یې همدا ساکانو نو ساکان څوک وو ساکان افغانانو یعنې دې سیمې د افغانستان د سیمې اصلي اوسېدونکي وو لکه څنګه چې هخامنشیان د پارس اوسېدونکي دي همدغه ډول ساکان د افغانستان اوسېدونکي وو نو د دغه لرغوني تاریخ یا د لرغونو څېړونکو په ان موږ ویلی سو چې سیستان ټول سیستان د افغانستان د لرغوني تاریخ نه راواخله تر معاصر تاریخ د امیر دوست محمد خان تر وخته پورې دا سیمه د افغانستان د هیواد یوه مهمه برخه وه درنو دوستانو د موږ لومړی څپرکی دلته پای ته رسیږي اوس غواړم چې دوم څپرکی
تاسو ته د همدې موضوع په ارتباط باندې وړاندې کوم، تر هغې چې موږ د کمال خان بند ته ځان رسوو. مننه درنو دوستانو.